پاکستانی پوځیانو په پکتیکا کې یو شپون وژلی او رمۍ ترې بیولې. له پکتیکا څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې پاکستانی پوځیانو په دغه ولایت کې یو شپون وژلی او رمۍ له ځان سره بیولې ده. سیمه ییزې سرچینې یکشنبه د زمري پر 14مه وایي چې پرون ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پولیسو لخوا په ډزو د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې یو شپون وژل شوی دی. د سرچینو په وینا د شپون تر وژل کېدو وروسته پاکستانی پوځیان افغانستان خاورې ته دننه شوي او د شپون 8 میږې او وزې له ځان سره اړولې دي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم 3 افغانان د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو وژل شوي ول. د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.